بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو مونږه په پریمیر پرو CC 2020 کې. نو چې کله پروګرام هم لومړی ځل مونږه انسټال کو په خپل کمپیوټر کې، مونږه څنګه کولی شو لومړی ځل مونږه پروجیکټ په دې کې کریټ کو، پروجیکټ پیدا کو او لومړی ځل په دې کې خپل کسټمایزیشن مونږه وکړو. نو دا لومړنی درس دا مونږه زده کوو چې په کوم ډول مونږه په پریمیر پرو کې کسټمایزیشن کوو، خپل صفحه مونږ څنګه جوړولی شو او په دې کې لومړی ځل پروجیکټ څنګه جوړو او ویډیو څنګه مونږ دې ته انتقالو. نو راځو لومړی پریمیر پرو ته پریمیر پرو باندې کلیک کوو. نو چې کله پریمیر پرو باندې کلیک وکړو دا پروګرام مونږ سره اوس څنګه کیږي، خلاصیږي. چې کله خلاص شو دا اوس خلاص شي. اوس تا ګورئ دلته به ډایرکټ راځو څه شي ته، نیو پروجیکټ ته. نیو پروجیکټ باندې کلیک کوو. بیا هغې نه وروسته دلته ټایټل یعنې د پروژې ته تاسې څه نوم ورکوئ. پروژې ته موږ نوم ورکوو فرض مثال اظهار 121. د پروژې ته ما نوم ورکړ اظهار 121 او دلته لوکیشن موږ انتخابوو چې دغه پروژه باید په کوم ځای کې موږ سره سیف شي. براوز ته ځو. نو براوز کې زه دلته په ډیسکټاپ کې یو فولډر ما تیار جوړ کړی ده، ټریش پریمیر پرو په نوم. دا زه انتخابوم سلیکټ فولډر. چې مې انتخاب کړو بیا هغې نه وروسته راځو دلته اوکې ته. نو چې اوکې م که موږ سره به داسې یو صفحه څنګه شي موږ ته به راښکاره شي. او دلته راځئ تاسې ګورئ لیبرریز، ګرافیکس، آډیو افیکټس، کلر. چې کله تاسې لومړی ځل راځئ تاسې باید په دې ایډیټ باندې واوسئ. ایډیټ باندې فکرم دی ایډیټ باندې تاسې اوسئ. اوس تاسې کولی شئ دلته مختلف ډول کسټمایزیشن تاسې وکړئ. زه فرض مثال کسټمایزیشن په دې ګوره دا زما نه دی په کار، دا زه څنګه کومه کلوز، دا هم زه کلوز کومه. افیکټ کنټرول دا ماته په کار ده، دا باید دلته وي. دا غواړم د سورس غواړم چې دلته دی، دا زه دلته وړم. دلته یوازې افیکټ کنټرول پاتې شو. لومړی دا کسټمایزیشن زه په خپله کومه چې مکمل دا د سکرین کسټمایزیشن باید ماته وشي. اوس دغه پروجیکټ نیم ګورئ دلته راغلی. دا پروجیکټ زه غواړم چې دلته نه باید دا پروجیکټ زما دا دلته وي. او دلته فرض مثال دا بعض چې کوم ماته نه دي په کار دا هم زه لرې کومه دي ځینه. افیکټ ماته په کار دی، افیکټ دلته وي. زه اوس دا څنګه کومه دا اضافي شیان دي ځینه لرې کوم. دا هیسټري فرض خیر دا هیسټري دی دلته وي. او دا مارکرز که دا نه په کار دا هم لرې کولی شي. دا افیکټ، دا انفو هم لرې کوم. زه د لیبرري دا هم زه لرې کوم. دا اضافي شیان دا براوز هم دي ځینې زه لرې کومه. دلته فقط دغه درې دانې ما سره دا ما پرېښودل دلته. او که نه وایي چې فرض مثال په دې ځای کې تا کار کوو یو دم کوم شی درنه ډیلیټ شو دې ځای نه، بس دا کوم چې ما دا کلوز کړل دې ځای نه داسې فکر وکړه چې په دې کې کوم دانه تا ته په کار و، دا اوس تا خو تا درنه ډیلیټ شو. اوس څنګه کولی شي دا بیرته ته راولئ. بیا به راشئ دلته ایډیټ ته ګوره دې ځای نه دا مې دلته ویوړل، دلته څه کسټمایزیشن ما وکړو. اوس زه غواړم چې نه داسې د نه وي. فرض مثال دا بعضې کوم څه چې ما دې ځای نه کلوز کړل هغه زما په کار و. اوس زه غواړم چې بیرته راوړم. څنګه یې راوړې؟ دې ځای باندې تاسې کلیک وکړئ. دلته لیکلي ریسیټ ټو سیف لاوټ. صحیح ده؟ ګورئ صفحه بیرته څنګه شو خپل حالت ته راغی. چې هر څه دلته تاسو نه څه ګډوډي کېږي تاسې بیرته ریسیټ باندې کلیک کوئ نو خپل حالت ته څنګه کېږي بیرته خپل حالت ته ځي. اوس زه وایم چې دا بعضې شیان چې زما په کار نه و دا باید بیرته زه لرې کړم. دا مې هم لرې کړو. دلته ډیټابیس ماته په کار نه و دا هم لرې کوم. د اډیو هم ماته نه ده په کار، دا مې دلته راوړی. دا باید دلته وي. او دلته دا پروجیکټ زما دلته وي. او دلته چې بعضې زما نور د هغه و چې په کار نه و، دا انفو دا ماته نه دی په کار، خو دا درې دانې زما په کار دي، دا دې دلته وي. صحیح شو. او دا هم زه کسټمایزیشن کومه دا باید په دې ډول وي. او دا هم لږ غټولی او اړکی کولی شي په دې ډول. دا همداسې صحیح ده. اوس راځو مونږه ویډیو دې ته مونږه امپورټ کوو. ویډیو مونږه په درې طریقو باندې مونږه امپورټ کولی شو. ټول ناول لومړنۍ طریقه کوم یو ده. نو چې کله تاسې ویډیو امپورټ کوئ دې ته هم خیال یې ښه باید په دې پروجیکټ باندې تاسې واوسئ.
لومړی طریقه دا چې فایل ته ځئ نو فایل کې به امپورټ ته لاړ شي نو امپورټ کې دې ځنه ویډیو راوستلی شي ویډیو باندې کلیک وکړه په دې باندې کلیک وکړه ویډیو به څنګه شي امپورټ شي دا یوه طریقه دویمه طریقه په دې باندې رایټ کلیک وکړئ په ماوس کې دغلته په امپورټ میډیا فایل کې دلته په امپورټ باندې کلیک وکړئ نو دې ځنه ویډیو باندې کلیک وکړئ ویډیو به راشي دا یې دویمه طریقه او دریمه طریقه په همدې باندې ډبل کلیک وکړئ لیفت کلیک امپورټ میډیا فایل ډبل کلیک وکړئ دلته به دغه ویډیو چې ستاسو په کم ځای کې پروت دي تاسو کولی شئ ویډیوګانې تاسو راولئ فرض مثال په ډیسکټاپ کې ما سره فولډرې دي راځم په دې فولډر ته نیو یوټیوب ویډیوز اوس ماته پکار ده دغه ویډیو دې باندې زه کلیک کوم اوپن باندې کلیک کوم ویډیو څنګه کیږي ویډیو دلته راځي دا یو طریقه بله خبره مهمه خبره باید تاسو ته وکړم دا ویډیو زه ډیلیټ کړم او دې ځای کې تاسو چې کله هر وخت کوم مواد تاسو راوړئ دلته کوم شی امپورټ کوئ اوس که دلته زه مختلف ویډیوګانې زه راولم خو دلته ګډوډي جوړیږي ماته بیا نه معلومیږي باید د هر بخش په کوم بخش کې چې زه کار کوم د هغې بخش باید دلته ما سره یو فولډر موجود وي د هغې مواد باید په همغه فولډر کې موجود وي راځم دې ځای کې زه یو فولډر جوړوم دلته په دې فولډر باندې نیو بن دې باندې کلیک کوئ دلته فولډر ته زه نوم ورکوم فرض مثال جواد په نوم ما یو فولډر جوړ کړو نو دلته فولډر مې جوړ کړو دې باندې ډبل کلیک وکړئ او بیا ډبل کلیک دلته نو دغه دوه ویډیوګانې فرض مثال ما دلته څنګه کړې امپورټ مې کړې د جواد فولډر ته نو جواد فولډر ته نو دغه دوه فولډر یې څنګه شوې دغه دوه ویډیوګانې ما سره په جواد فولډر کې څنګه دي دغلته پرتې دي دا باید دلته دننه ولاړ شي خو صحیح شو دا دی خو وبخئ نو ګورئ دلته مشکل خو چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره دغه دواړه ویډیوګانې چې کوم چې دې باندې تاسو کلیک کوئ ګورئ چې په دې فولډر کې دننه کوم مواد په دې کې پروت وي چې کوم ویډیوګانې وي چې هر څه دلته پروت وي تاسو دلته ښیي او که وایي چې نه دلته د ماته ونه ښیي ډایرکټ همغه فولډر کې د دننه وي نو دغه تیر علامه باندې کلیک وکړئ ګوره دغه په همدې کې دی اوس ګورئ دلته په فولډر کې دننه یم دې باندې کلیک وکړو پروجیکټ باندې ډایرکټ همدغلته څنګه ځئ فولډر ته ځئ دلته کولی شئ یو بل فولډر هم تاسې جوړ کړئ فرض مثال بل فولډر زه جوړوم اظهار په نوم صحیح شو دغه فولډر شو دې باندې ډبل کلیک دلته لیفت ډبل کلیک فرض مثال په دې کې زه غواړم چې دا ویډیو خو دغه ویډیو فرض مثال په دې کې وي نو دې باندې تاسې کلیک کوئ دا ویډیو څنګه کیږي دې ته ځي اوس ګوره دا په اظهار کې ما سره دوه فولډرې شوې اوس زه راځم دغه ویډیوګانې په کم ډول زه کولی شم چې په دې ویډیوګانو باندې زه اوس کار شروع کړم دلته سیکوینس ته زه راوړم د هر څه نه مخکې اول راځو موږ د ویډیو کوالټي موږ ګورو فرض مثال زه غواړم دغه ویډیو د هغې ته راولم په دې سیکوینس ته راولم په دې ویډیو باندې زه کار وکړم لومړی د دې ویډیو راځم د دې کوالټي زه ګورم چې دا ویډیو په کم کوالټي کې ما سره پرته ده رایټ کلیک وکړئ په دې باندې او پراپرټیز ته تاسې لاړ شئ پراپرټیز کې د ویډیو کوالټي تاسې وګورئ د ویډیو موږ سره په کوم کوالټي کې پراته ده ویډیو په دغه کوالټي کې موږ سره پراته ده 1280 او 920 کې د دې ویډیو کوالټي موږ سره ده اوس راځو بیا هغې نه وروسته موږ یو سیکوینس جوړو سیکوینس په کوم ځای کې جوړو نیو آیټم دې برخې ته تاسې راځئ په دې باندې کلیک کوئ دلته سیکوینس ته تاسې راځئ نو چې کله سیکوینس ته راغلی دلته ګوره ډېر زیات اپشن دي موږ سره موږ باید په کم اپشن باید موږ انتخاب کړو دلته موږ ایچ ډي وي په دې اپشن باندې باید تاسې کار وکړئ چې نن سبا چې څومره ویډیوګانې دي په دې ایچ ډي وي کې دي نو بیا دلته د تیر باندې کلیک کوئ بیا هغې نه وروسته دلته ډېر اپشن راځي نو همیش تاسې دغه ایچ ډي وي 1080p25 دغه باید تاسې انتخاب کړئ صحیح ده او د دې خپل کوالټي دا ده دغه کوالټي ده د دې نو چې دا هم انتخاب کړه هغې نه وروسته دلته راځو په اوپن اوکې باندې کلیک کوو چې اوکې باندې کلیک هم وکړو دلته یو سیکوینس موږ ته راکړه دا کوم کوالټي چې ما تاسو ته هلته دننه د هغې کې وښودو په همدغه کوالټي کې 1080p25 کې موږ ته یو سیکوینس دلته کریټ شو راځو د سیکوینس دلته نیم هم موږ چینج کولی شو خو په دې سیکوینس باندې خپل نوم تاسې ورکړئ فرض مثال my real sequence 1 نو د سیکوینس ما نوم ورکړه او اوس راځم په همدغه سیکوینس کې زه کار کوم اوس راځم دغه چې دننه د جواد فولډر کې چې کوم دننه دغه ویډیوګانې دي دا زه راوړم د سیکوینس دا په کومه طریقه باندې دا موږ کولی شو په دوه طریقو باندې دا ویډیو موږ څنګه کړو دلته وارد کړو
دا ویډیو تاسې ډریګ کوئ داسې راواخلئ په همدې سیکوینس کې دلته کلیک وکړئ. ګورئ ویډیو دلته راغی. دا یو طریقه او بله طریقه دا ده چې دغه ویډیو تاسې راواخلئ، دا ویډیو مستقیم د سیکوینس ته راولئ. ګورئ ښه دا که داسې لرې واچوئ ګوره ساوند یو سر ته ځي او ویډیو بل سر ته. دا داسې نږدې کوشش کوئ چې نږدې تاسې ډریګ کړئ. نو ویډیو دلته راغله، هغې نه وروسته کولی شو چې دا ویډیو ګورئ زوم ان او زوم آوټ هم کړو. ښه فرض مه ګوره دا دغه شو. ډېر څنګه کېږي دا پروجیکټ د سیکوینس چې داسې وړکۍ غوندې چې که چېرته تاسو سره فرض مثال ویډیو ډېر اوږد وي اخواته سیسټم یې نه معلومېږي تاسو دا څنګه کیسې کوچنی کولی شئ. او بعضې وخت کې ګوره چې په ویډیو کې ډېر داسې دقت کار غواړي. فرض مثال کوم ځای کې کټینګ کوئ کټ کوئ ویډیو، خو هغه باید هماغه صحنه تاسې هماغه ځای څنګه کوئ باید داسې زوم یې کوئ. تاسې کولی شئ دا داسې زوم یې کوئ. ښه زوم کولی شئ او له دې ځای نه هم تاسې کولی شئ ګوره دا ویډیو داسې غټ کړئ. د بعضې وخت کم دقت غواړي ویډیو کې دا باید تاسې کولی شئ چې غټ کړئ کوچنی کړئ. دا ساوند ده دا هم تاسې کولی شئ چې غټ کړئ او کوچنی یې کړئ. نو دې ځای نه هم کېږي. ښه هغه ځای نه هم کېږي طریقه یې ده او له دې ځای نه هم تاسې کولی شئ چې دې ځای نه هم وکړئ. نو دا یې طریقه شوه د ویډیو د امپورټ کولو او همدارنګه د ویډیو دلته د سیکوینس جوړول او پروجیکټ جوړول. دغه درس هم په دې کې ویل. انشاءالله بعدي درسونه پر بله ویډیو کې. تشکر.